أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. صدق الله العلي العظيم. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت یا ابي درداء رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم مشته وخت ویل ولایا ز تاسو په هغه عمل خبر کم، هغه عمل هغه عبادت وشم چې الله ته ډیر قبول دی او تاسو درجه په جنت کې پلوړیږي او تاسو ته خیر دی تبدیل چې سپین او سره زر خیرات وي او تاسو ته خیر دی تر دې چې له کافر سره مخامخ سي، هغه تاسو سرونه وي چې د کافرانو سرونه وي. تر دې عظیم عبادت ته کې جهاد تر دې هم تاسو ته خیر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي داسې عمل در وښیم چې تاسو ته ډېره ګټه رسوي او الله جل جلاله ډېر په خوشحاله کېږي او که سره و سپین زر په جیبو کې واچوي خیراتوی سي تر هغه هم ستاسو لپاره خیر وي او تر دې هم تاسو ته خیر وي چې د دښمن سره جهاد کوئ. صحابه کرام ورته وویل یا رسول الله په داسې عبادت په نو ولې نه خوشحاله کېږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ ذکر الله عز وجل، د الله ذکر کوئ، د الله ذکر کوئ. نو که د یو سړي جیب د سرو سپینو زرو ډک کړي او خیراتونه کوي خو په دا ټوله منطقه کې به مشهور یې وایي پلانکی ډېر سخي دی. که یو سړی د کافرانو په مقابل کې جهاد کوي د هغو سرونه پرې کوي نو په موږ ټول کې به شجاع او زړور بلل کېږي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دا عبادت تر دې دواړو عبادتو په زیادت لري. ذکر الله عز وجل، د الله ذکر کوو. دغه پیران مبارکان چې موږ وایو چې یو چا مریدان سي، هر هغه څوک چې مرید سي هغه بیا ډېر ذکر کوي. دا داسې مثال لري په دنیا کې یو څوک مستري جوړېږي یو ګیرش ته ورځي لاسونه توري کالي توري، دغه استاد محنت او تکلیف پر ځان وړي او استاد ذات په چوکۍ کې ورته ناست دی ته وایي هلکه ورسه موټر پلانکی ځای ورسه که پلانکی ورسه. دی دا ټول تکلیفونه ګالي او یو کال دوه بیا به مې خپل مستریتوب خپل دوکان ومي. داسې که یو څوک خیاطي کوي د خیاط سره، یو څوک غټ موټر زده کوي مشوان په چټ کې ورته ناست دی ته نارې وایي هلکه کلینر وشه ورسه ټایرونه یې وګوره واخلې. که یو سړی ملا کېږي دغه مدرسې ته به راځي، که یو سړی حافظ کېږي دغه مدرسې ته به راځي، تکلیفونه بدخوابۍ به پر ځان وړي بیا به استاذ جوړېږي. دغه ذکر هم د علاوه مثال دی. که څوک غواړي چې ډېر ذکر کوونکی جوړ سي هغه دې نو د یو پیر لاسنیوی وکړي، تکلیفونه دې په دې لار کې یوسي چې کوم وخت دی دومره سو چې د ده بدن ټول ذکر وګرځېدی، د ده زړه ذاکر وګرځېدی، بیا به باره ورته ناست. دا ذکر داسې ګرځي
بیا به انسان بیدی زړه بې ذکر کوي انسان به خوراک کوي په ذکر به لګیا وي ذکرونه بیا پر قسمو دي الله دې موږ اهل د ذکر جوړ کړي او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د معاذ بن جبل څخه روایت دی غټ صحابي دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وی و فرمایلو ارمان نکي جنتیان پر هغو ځایو ارمان کوي لم یذکر الله تعالی فيه چې د الله ذکر یې نه وي پوښ کړی پر هغو ځایو ارمان کوي الله دې موږ ته جنتیان کړي هلته دی چې ارمان موږ نسو کولی چې کاشکې په دنیا کې مو دی کړي وای ځکه په جنت کې هر څه شته دا د دنیا باچان اوس مثلا لکه یوسف علیه السلام باچا تېر شوی سلیمان علیه السلام باچا تېر شوی داود علیه السلام باچا تېر شوی د دغو بچانو سو انبیاو سره پوښتنه په جنت کې وکړي چې په بچي کې خو مار څه پوره وه نو دا جنت شو که دنیا دی والته موږ په ټټۍ کې ژوند کوو نو ژوند خو دغه دی نو بچیان به ووایي چې موږ په ټټۍ کې ژوند کوو نو په جنت کې هر څه پوره دي سړی دا ارمان نشي کولی اوس که یو سړی افغانستان او پاکستان ته کډه راسي یا د پاکستان افغانستان ته کډه ولاړ شي هلته وایي یاره دلته برق نسته ګیس نسته پلانکی نسته دا ځای ارمان شي د هغې خوا چې بیا دلته راسي وایي څنګه تنګ سرای نه دي هغه ښه پراخې مځکې دي دغه یو ارمان اوس خو په جنت کې ارمان بیا نسته چې تا ته د دنیا یو شی در په یاد شي یاره کاشکې هغه لا هم دلته وایي پر یوه شي ارمان ولې پلانکی ځه ورځ په مجلس په کوټه او دکان کې ناست ما ذکر ولې نه وکړي چې هلته ما ذکر کړی اوس مې په جنت کې تر هغه ځایه پورې باغونه او کورونه وي که ما هلته ذکر کړی وای اوس به د الله جل جلاله ملاقات ژر ژر کول کېدی که هلته ما ذکر ډېر کړی وای اوس به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک له کوره سره ژندیا وو نو ځکه یو شیخ مبارک چې په بازار ته روان سو ذکر به کاوه پر لار چې به ذکر یو سو بیرته به راوګرځېدی چې هده ذکر نه و کړی هغه به بیرته په ذکر مشغول کړي او بعضې روایتو کې راځي وایي هر ځای باندې چې ذکر کېږي هغه الله جل جلاله هغه مځکه په جنت کې در حسابي که هر ځای سړی لمونځ کوي هغه مځکې الله په جنت کې ور حسابي نو ځکه علما وایي په دا یوه ځای لمونځ مکروه دی لکه زموږ تی په ساراو کې چې به د کلي ملک د ملا و شاته ولاړو برکه به میلمه یو وخت ناپامه پر ځای ودرېدی ده به باره ناریوت زما پر ځای ودرېدي نو علما کرام وایي لمونځ پر یوه ځای مه کوئ هر ځای دا هر ځای د سجدې په ورځ قیامت الله په جنت کې در حسابي او هر ځای د سجدې په ورځ قیامت در باندې شاهد دی چې دې پر ما سجده وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې جنتیان ارمان نه کوي ما سوا له هغه ځایو څخه چې دوی ذکر نه یې ورباندې کړی معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه اخرنی مجلس هغه اخرنی خبره چې د ما ته وکوله هغه بعد ما او دوی بیا نوي سره غږېدلي وما ورته قلت أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله كم عمل الله تدير خندرك ورسول الله صلى الله عليه وسلم رتل أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله اشتمرسي يا أستاذ جبا فذكر لندوي دغه الله تدير خندرك نو که سړی ډېر ذکر کوي پر الله ته ځکندن به بیا هم په ذکر کې مري او که سړی په دنیا کې په نورو شیانو مشغول و پر حالت ځکندن نه هغه شیان راپورته کېږي د ځکندن دی لکه سپین ږیرتوب په ځوانۍ کې دا ملا خوښ شوي نه په پوهېږي نه په پوهېږي سپین ږیرې سو بس او دا ملا مې خوښېږي دی ځایي پسې هغه د ځوانۍ زخم راپورته شي یو وخت په سرخاب کې موږ مېلمانه وو زه ترې یو لښتي داسې مې ټوپ ول واوښتلم یو سپین ږیري غږ پر راوکړه مولوي ما مالول یې جس
ول په ځوانۍ کې زه داسې د ځان سره بېباک کوم پر هر ځای غورځېدم هغه دردونه اوس راپورته شو نو ډېر به احتیاط له ځوانۍ سره کوې نادانې ډول نه پوهېږي نو دا د زکندن حالات دی چې د هر چې محبت وي هغه به راپورته کېږي یو شیخ مبارک وایي یو کلیوال مو سراب دا سرافان اوس زما ډېر انډیوالان دي زما زړه پر وسوځل چې یقیني دوی د چا خبره نه مني دا دنیا پسې دونه مه ستړي کېږي دا دفترو ته تاسو ورسه بس ایران دی تومن دی ډالر دی کلاره د افغانۍ نو یو سراپ و مړ کېدی پر حالت د زکندنې دا خبرې تر خوله راوتې دراهم بکذا و دنانیر بکذا درهم په دونه دي درهم په دونه دي زموږ صرافان چې مري تومن په دونه دي ډالر په دونه دي کلداره په دونه د افغانۍ په دونه والما بل لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا تلقین مې ورکو ازما تلقین یې ناست دی هغه دراهم و دنانیر اواز یې تر خوله راوتې په هغو کې پسې مړ شو نو دی مبارک وایي د ده شغل ډېر د دراهمو و د دنانیرو و د پیسو شغل یو نو پر حالت زکندن هغه شغل ورباندې راپورته شو ما یو کلیوالو ژړی و بیا وفات شو نو د زکندن په وخت کې زه نه ومه یو خواته تللی وم فاتحې ته مې ځان ورته راورسوه نو د کښته کلي یو مولوي صاحب ورته راغلی و هغه بیا ما ته ویله مولوي صاحب دا ستا کلیوال دا نوم یې واخیستی پلانکۍ تا خو داسې به دینارې ولې پر حالت زکندن په هغه وخت کې دوی دا د سکریپ و د دغو بلاو کار کاوه ول بس بل شی نه و باډر و سکریپ و موټر و پلان و معلومه خو د سکریپو کار کاوه نو په هغه سکریپو کې الله ته ورکړه دا دنیا یو عارضي شی دی مسافرخانه ده دا مسافرخانه کې چې موږ تاسو شپې کوو په دا حج و په عمره کې ما ته راپیادېږي هلته چې ورسو چې څو شپې مو چې ځو په هغه ورځ باندې کچرې مچرې ټولې وغورځو چې دا خو بیا غوټه په درنېږي په جاز کې سامانونه ډېر نه پرېږدي دا شی لکه دا شی لکه باره جناوزو دا دنیا هم د مثال لري و یو ښځه وه ډېره سرکشه وه د خاوند په قول یې نه کول خاوند یو عالم نو بیا بل ورځ دا ښځې ته ده وویل چې لاړ به سو داسې یو ښه ښایسته غر و لکه دا اوس موږ ستاسو خلک چې دا ټنډه زیارت خواته ځي ولاړ به سو په منظره به ولاړ سو هسې د ښځې ټول ځو نو ښځې ورته وویل ښځې ته یې ویل دا شیان به راواخلو دا د سفر شیان هغې لوی نو یې ښه ډېرې بسترې و ډېر شیان د ښځې دا راواستو هغه املا ورته وویل زه خو نور شی نه وړم را سره خالي دا یو پټو وړم ضرورت یې نشته ښځې ولیا دا خو نو سفر دی پکنیک دی 3 4 شپې کېږي نو چې توس هم وي بالښت هم وي نالې هم وي دیګ هم وي نو خو ټول شیان یې راواستو سره ولاړ نو پخوا زمانه کې خو دا خلک پر خرو یا پر اسانو پر اوښانو تلل نو د دوی هغه نه خارو نه یې وشو بس په شا یې وړل یا تر هغه ځایه پورې چې دوی تلل په کرایه باندې یې وړل هلته بس ورته مجبور شو نو عباره وښځې ته ووایه چې دا خپله غوټه به خپله په شا کوي خپله غوټه خپله په شا کوم نو املا خو یو پټو رااخیستی یو باره هغه تر ملا غوټه کې په غره کې رهي شو د ښځې د نو یو توس دی یو بالښت دی بل پلانکی شی دی خو د ښځې غوټې دي چې ترې ځایه ولاړه ښځې غږ کړو سړی دا نسم راسره نسم وړلی کومک راکړو په وس مې نه ده دې دا یو شی زه غورځم نه سم بالښت یې وغورځوم بیا چې څه ولاړه سړی یې نه سم وړلی نالي یې وغورځوم خیر خو چې د غره سر ته سره خاطو ښځه په یوه پړونې کې وختل نو د غره په سر کې هغه عالم ورته وایي وایي ښځې د آخرت دی مثال لري لکه د زما او ستا ژوند نو که دې غټه غوټه و آخرت ور اخیستې وه ولدورې به په ستړی سي هلته بیا غورځول کېږي هم نه دغه دنیا غوټې خو به لا وغورځوې پرې ویښته هلته که دې غټه غوټه یوړه د دنیا هغه به دې په شا تر هغه وخته چې الله ته ورځې او که دې غوټه سپکه و نو به باره چابک چابک روان وي نور به هېڅ مشکل وي ښځې توبه وکړله الله ته مې توبه ده نور زه د دنیا عیش و عشرت نه کوم
نو دا د دنیا ژوند یو عارضي ژوند دی، په دې کې باید موږ ډېر ذکر وکړو. بل روایت کې راځي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله له عذابه ډېر سړی په خلاصېږي ذکر الله تعالی د الله ذکر دی. لا اله الا الله کلمه ډېره اسانه کلمه ده، دار مسلمان زده په شپه روز کې باید سړی 1000 واره 2000 واره کلمه شریفه ووایي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله. بعضې روایتو کې راځي وایي دا لا اله الا الله کلمه په ورځ قیامت چې وزن دومره وزن لري چې اووه مځکې اووه اسمانونه دومره وزن نه لري لکه لا اله الا الله کلمه. او که په دې ځای کې ووایه لکه اوس چې موږ تی ناست پر اوداسه ناست یو قبلې ته مخامخ ناست لا اله الا الله کلمه ووایي بیا وایي ملایک ثواب نشي لیکلی، صرف الله جل جلاله ته عرض وکړي چې د دې ثواب موږ نشو لیکلی. الله وایي ویې لیکئ بدلا یې بیا زه ورکوم. الله دې زموږ ژبې په ذکر مشغوله وګرځوي. که موږ ډېر ذکر کوو د الله محبت به مو په زړه کې پیدا سي. اکشنۍ چې یو څوک ووایي تاسو بیا پام پر وکړي هغه د مور ناره کوي امور امور د ده محبت د مور سره د ده شغل د مور سره. نو که موږ تاسو ډېر ذکر کوو که وبېرېږو هم به مو لا اله تر خوله راوځي، که مړه کېدو هم به مو لا اله تر خوله راوځي. تاسو باور وکړئ زما یو څه قریبان دي ملایان دي علما دي او که د شپې له خوبه ودرېدې او وبېرېدې هم په انا لله و انا الیه راجعون باندې له راپورته کېږي. که یو درب سو ناڅاپه چا سړی وبېرېږي هم د دې انا لله و انا الیه راجعون کلمه تر خوله راوځي. او په یوه شي باندې چې زه ډېر خوشحاله یم کله کله مثلا دنیا ژوند دی سړی دی واقعې سره مخامخ چې زما تر خوله انا لله و انا الیه راجعون راوځي، یا د شپې یو خوب وینم تر غټ ځای را ایلاسم زه په دا خپل انا لله و انا الیه راجعون راکښېنم زړه مې په دې ښه چې هم ګوندې پر حالت ته زکندن هم داسې بې اختیاره درسه وویل سي. او حالت ته زکندن هغه حالت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شیطان نهایي کوشش کوي چې پر دغه ځای باندې انسان کافر تر دنیا تېر کړي. نو که موږ ډېر ذکر کوه نو به د الله جل جلاله په فضل د شیطان د پرېبه خلاص او که زموږ شغل دنیا او زموږ شغل موبایل او زموږ شغل انټرنیټ نو چې پر هره شله د کفر باندې وارلو پر هغه باندې وارلو. وزیر بستامي رحمت الله علیه یو ډېر غټ عالم تېر سوی دی، صوفي بزرګ پیر تېر سوی دی بایزید بستامي. د مبارک وایي ما حورې په خوب ولیدلې نو د جنت حورې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د جنت ښځه که دنیا ته راووځي دغه ښایسته لمر چې هر څونه تیز چراغ اوس ولګوي هر څونه تیزې بتۍ د موټر ولګوي فالتو دي رڼا نه کوي د لمر رڼا زیاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت ښځې چې دنیا ته راښکاره سي دا لمر به تغییر وکړي د لمر رڼا به کمزوري سي د هغو دونه ښایسته. او په دنیا کې که وایي چا د جنت حورې ولیدلې بیا پر دنیا ژوند هم نسي کولی ابه لیونی کېږي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې واقعا دغسې پېښ هم شول. یو صحابي ولیدلې بیا یې خوراک څښاک نه کوو بیا یې مور راله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته ویل دا زما زوی خو چې زما په کار وکړو چې بوټي یې راوړل واښه یې راوړل د کور خدمت یې کوه اوس دغه یې ګرټ یې راته ګور. رسول الله صلی الله علیه وسلم برکه صحابي راوغوښتی ورته ویل ولې هلکه ځوانه دا مور د خدمت یې ویل یا رسول الله ما چا حورې ولیدلې نور باره زما ژوند نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښځې ته ویل پر دغه حال به یې تر قیامته بولي نو دعا به وکړي چې الله مرګ ورکړي او بېرته الله جل جلاله له دنیا واخلي مړ شو. نو وزیر بستامي رحمت الله علیه مبارک وایي ما چې حورې په خوب ولیدلې 2-3 ورځې مې سوچ وکړي بند و 3 ورځ بعد مې وایي بیا په خوب ولیدلې دی وایي په خوب کې مې سترګې ځینې پټې کړلې وایي دی راته ویل چې موږ خو زیری یو الله په دنیا کې در ښکاره کړو نو سترګې ولې راسه پټوې وایي ما ورته ویل ان کن شواغل من ذکر الله تعالی تاسو چې یاست ما د الله له ذکره مشغوله کوئ بیا چې داره له مالته وایي بیا درته ګورم هغو حورو ته نه کتل
موږ ټوله ورځ موبایل په مخ کې دي، که ځوان دي که سپین ږیره دي، په دنیا ورننوتلي یو، په سیاست ورننوتلي یو، ټوله ورځ موبایل. الله موږ په موبایل وبایلئ، جنت مو په موبایل وروره بایلئ. تر موږ خو د حیوانات ډېر ښه دي. نو الله دې زموږ ژبې په ذکر مشغوله کړي او سترګې دې مو الله په قرآن مشغوله کړي. خالد بن ولید هغه صحابي و چې په فلکاو کافران یې مردار کړي وه. صاحب رسول الله و، د رسول الله ملګری و. د ډېر وژړل صحابه کرام ورته ولې ژاړي؟ زه به په ورځ د قیامت الله جل جلاله ته څه وایم؟ زه شپه ورځ په جهاد اخته یم، ما څه د الله د قرآن تلاوت پاته دی. زه به الله ته څه وایم چې الله وایي زما د کلام تلاوت دې څه وخت کوه. موږ به الله ته څه وایو؟ په موبایل باندې مو د الله قرآن پرېښی دی، پر دوکانداري مو د الله قرآن پرېښی. نو چې اوس دا ناس خلک ناس چې اوس غږ پر وکړم چې راسئ د چا د الله کلام یې زده دی، هغه قرآن دی، دا ځای هم راسئ راته تېرې کړي. د دې علماو یا د علماو د ملګرو ماسې وه، نور به ټول باره ټیټېږو. دا زموږ ژوند دی، دا زموږ د ځان سره وفا ده، دا زموږ قبر ته توشاور اخیستی ده. په ږیره کې سپین ویښتان راغله، دنیا له چینه تر دوبۍ تر کوچ تر افغانستانه رامعلومېږي، خو د الله د قرآن سره دا وفا ده زموږ. اوس لا وخت شته، ساه لرو په سینه کې، د الله قرآن هم زده کېږي. تاسو باور وکړئ چې دلته څه ملایان شته، څه مدرسې شته. که تاسو د شپې پر 3 بجې دروازه ور وټکوئ چې پلانکی مولوي صاحب راووځه د الله قرآن زده کړه، هغه به سرتور سر لڅې پښې درته راځي د الله قرآن به در زده کوي. خو دا ستاسو بې غورېدنې زده کوو. نو اوس لا چانس الله را کړی دی چې مړ سو، بیا باره فالتو کیسه ده، بیا شی را نه کېږي. زامن به بیا خیراتونه پسې درکوي. ما دغه د څو ځایونه جوړول یو حافظ صاحب و، راغلې ما ته مولوي صاحب دا څه کیسه ده، دا څه ډول دروازې دي، موږ صرافان یو لکه مو ایښي. ما د کور د خونې دروازه دغه ډول نه دی لکه د تشناب د مسجد د تشناب. ما دا نیت کې کړی دی چې دی شیخ شعر نه 100 کاله بعد بیا هم ضرورت نشي ورته پیدا، زما له مرګه بعد بیا مال څوک کوي؟ ما له مرګه بعد بیا د مسجد څوک پالي؟ خپله بیا په ژوند کې مال کوو. نو موږ خو د مرګه بعد ساتو، بیا به زموږ خیراتونه پسې راوکړي. اوس خو ما خلک نه ولیدل چې دلته هره ورځ 2 پسونه حلالېږي، مدرسې ته راوړي وایي دا زما د پلار پسې خیرات دي، دا مې په مور پسې خیرات دی. شاید موږ ته چې لا په ښه وخت کې له موږ بعد چې راپاتېږي، زموږ ته نسلونه هغه به بیا بیخي غایب سره حالت. نو اوس لا چانس ته، هغه چانس باید موږ له ګوتو ورنخسو.